السلام علیکم دوستانو د انګلیش کورس ان پښتو نن 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږه سیمپل پاست ټنس وایو چې دې مطلب دی ساده تیره زمانه. څلور زمانې دوستانو مونږه ویلي دي او دا زمونږه پنځمه زمانه ده. څه دی ډېره یوه اسانه زمانه دی. تر اخره پورې وګورئ چې بیا کتلو ته حاجت پېښ نه شي. څه دی دوستانو ښه دوستانو د یوې زمانې د زده کولو لپاره درې شیان مهم دي. تاسو دا په هر ویډیو کې وایم. څه دی چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو، د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم حالات استعمالو. څه دي دغه درې شیان پکې ډېر مهم دي. څه دي ښه دوستانو اوس په کوم وخت کې دغه زمانه موږ استعمالو. څه دا اوس موږ زده کوو چې په کوم وخت کې دغه زمانه استعمالېږي. ګورئ کوم کار چې تاسو وکړ او هغه کار تاسو چاته بیانوئ، بس یو کار د تاسو وکړ او هغه کار بیا تاسو چاته بیانوئ، نو هغه جمله به تاسو په سیمپل پاست ټنس کې ورته جوړوئ. څه دی لکه د مثال په ډول ما ډوډۍ وخوړه. بس ما ډوډۍ وخوړه دا چې کله زه چاته وایم په انګلیسي کې، نو په همدغه زمانه کې به ورته وایم. څه دی ډېر یو اسانه سټرکچر دی. هغه کرکټ وکړ، موږ ټول زمانې زده کړې، ما دا وکړ، ما هغه وکړ. دغه ټول جملې به موږ په سیمپل پاست ټنس کې جوړوو. ښه دوستانو د دې زمانې هیلپینګ وربس یعنې کومکي فعلونه چې دي هغه کوم یو دی. یو کومکي فعل لري دغه زمانه چې هغه ډېډ دی. څه دی ډېډ دې زمانې کومکي فعل دی او دغه ډېډ له ټولو سبجکټ سره استعمالېږي. دلته ما لیکلي له دغه ټولو سبجکټ سره موږ ډېډ استعمالوو. څه دی ښه دا به تاسو په یاد ولرئ چې ډېډ چې ده ډېډ هغه په نیګیټیو او کوېسچن جملو کې استعمالېږي. څه دی کله چې موږ سره منفي جملې وي یا سوالیه جملې وي، په هغه کې به موږ ډېډ استعمالوو. لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې زه سکول ته ځم، دا خو مثبته جمله سوه. زه سکول ته نه ځم دا منفي سوه. صحیح ده آیا زه سکول ته ځم دا سوال سو، نو په دغه منفي او سوالیه جملو کې بیا موږ ډېډ استعمالوو. ښه د فعل حالت فارم اف د ورب مطلب د فعل. په دغه زمانه کې دوستانو موږ د فعل دویم حالت استعمالو. څه دی دویم حالت په دغه زمانه کې استعمالیږي. لکه دلته ما سره د مثال په ډول یو فعل لکه هغه هر یو فعل وي. څه دی اوس ګو یو فعل ده، د ګو دویم حالت وین ده، نو د یو فعل به موږ دویم حالت استعمالو. څه لکه همداسې ایټ ده خوړل، د دې دویم حالت ایټ ده، نو د ایټ به موږ دویم حالت استعمالو. څه دی دوستانو ډېره یوه زیاته مهمه خبر پکې دا دوستانو ګورئ ښه دې به تاسو سوچ وکړئ. کله چې منفي او سوالیه جملې جوړوو که نه، کله چې موږ منفي او سوالیه جملې جوړوو بیا د فعل لومړی حالت استعمالیږي، بیا دغه دویم حالت نه استعمالیږي. سمپل پاست ټنس کې څه دی په دغه زمانه کې موږ کله دویم حالت استعمالوو، کله چې موږ مثبتې جملې جوړوو په هغه کې به موږ د فعل دویم حالت استعمالوو. لکه د مثال په ډول که دلته زه ولیکم که نه چې I went to school، نو I went to school دا اوس موږ سره مثبته جمله سوه. دې کې موږ د فعل دویم حالت استعمالوو. خو چې کله موږ منفي جمله استعمالوو، چې کله موږ منفي او سوالیه جملې جوړوو بیا موږ د فعل دویم حالت نه استعمالوو بلکې لومړی حالت استعمالوو. هغه درته په مثالونو کې وایم. څه دی دا به تاسو په یاد ولرئ. ښه دوستانو اوس راځو دې سټرکچر ته. د مثبتې جملې د جوړولو لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی. څه دی په دې کې یوازې چې دا سبجیکټ ده، ورپسې د فعل دویم حالت دی، سیکنډ فارم دی مطلب د فعل دویم حالت، ورپسې آبجکټ دی. بس دومره اسان دی. ګورئ سبجیکټ نه آی راخلم، آی زه سکول ته لاړم. څنګه به وایم آی وینټ ټو سکول. د ګو دویم حالت چې د وینټ ده که نه، نو آی وینټ ټو سکول، زه سکول ته لاړم. هغه ډوډۍ وخوړله، وایي هغه وریځې وخوړلې. هی ایټ رایس، هی ایټ رایس، د ایټ دویم حالت ایټ ده. څه د هغه وریځې وخوړلې. وی ټاک in the class، موږ په کلاس کې یعنې صنف کې خبرې وکړې. ټاک چې ده که نه ګورئ ښه دا ټاک خبرې کول، دې دویم حالت چې د هغه ټاک ده. څه دی وی ټاک in the class، موږ په کلاس کې خبرې وکړې. they learned all tenses، دوی ټولې زمانې زده کړې. څه دی نو د لرن دویم حالت لرن دی، ای ډي اضافه کې ورسره د دې دویم حالت جوړیږي. څه دی دوستانو دا موږ سره چې څه مثبتې جملې سوې. اوس چې تاسو که هر قسمه جملې جوړوئ په انګلیسي کې که نه، چې مطلب ما دا وکړ، ما هغه وکړ، بس د فعل دویم حالت استعمالوئ، نور به ستاسو جمله په مکمل ډول سره جوړه شي. څه دی خو چې کله موږ منفي جوړوو هغه بیا څنګه جوړوو درته وایم. ښه دوستانو د نیګیټیو سنټنس مطلب منفي جملې، د منفي جملې د جوړولو لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی. ښه دا تاسو ما وویلې که نه، دې به اول سبجیکټ استعمالیږي، ورپسې به ډیډ ناټ استعمالیږي. ډیډ ناټ مطلب د نه معنا ورکوي. څه دی ورپسې به د فعل لومړی حالت استعمالوو، ورپسې به آبجکټ استعمالوو.
دا به تاسو په یاد ولرئ چې په نیګیټیو جملو کې موږ ډډ استعمالو، مطلب ډډ ناټ استعمالو او د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح دی؟ ښایي اګزامپل ته وګورئ، سبجیکټ نه آی راخلمه، نو آی ډډ ناټ ګو. ګوره چې کله موږ ډډ ناټ استعمالو بیا موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح دی؟ بیا موږ د فعل دویم حالت نه استعمالو. دا به تاسو په یاد ولرئ. صحیح دی؟ ښه، که چیرې دوستان تاسو نه څوک سوال وکړي دلته که نه، ښه ګو موږ ولې استعمالو؟ دا مې یو سوال ده که نه. ښه ګو ولې استعمالو په منفي جمله کې؟ ځکه چې دا خو یو قانون ده که نه، چې مطلب موږ په سمپل پاست ټنس کې موږ د فعل دویم حالت استعمالو. نو دلته تا ګو ولې استعمال کړو د فعل لومړی حالت؟ تاسو به داسې ورته ووایه چې دلته موږ ډیډ چې ده ډیډ دا خپله دویم حالت دی. ښه، دا ډیډ څه ده که نه، دا د ډو دویم حالت دی. صحیح دی؟ نو دلته اول نه استعمال شوی دی، نو بیا استعمالول ته ضرورت نشته. صحیح دی؟ د دې له وجې نو I did not go to school. زه سکول ته لا نړم. زه سکول ته لا نړم. هغه وریځې ونه خوړلې. He did not eat rice. He did not eat. هغه ونه خوړلې rice وریځې. نو دلته موږ eat مطلب د فعل لومړی حالت هم استعمال کوو. ولې هم استعمال کوو؟ ځکه چې دلته موږ سره did راغلی، did not راغلی. صحیح دی؟ نو ځکه موږ د فعل لومړی حالت استعمال کوو. They did not learn all tenses. دوی ټولې زمانې زده نه کړې. دوی ټولې زمانې زده نه کړې. دلته موږ وینئ د فعل اوس لومړی حالت موږ پکې استعمال کړ. صحیح دی؟ دوستانو دې سوالیه جملې جوړول هم ډېر اسانه چې کله موږ سوالیه جملې جوړوو. صحیح دی؟ دلته به ولیکم چې سوالیه جملې. دې سوالیه جملې هم ډېر اسان دي. ګورئ په سوالیه جملې کې تاسو چې وکړئ چې اول سر ته ډډ راولي ورپسې بیا سبجیکټ راولي. ښه، دا په ټولو زمانو کې همدا یو قانون دی. صحیح دی؟ چې کله موږ سوالیه جوړوو نو موږ کومکي فعل اول سر ته راولو او ورپسې بیا موږ سبجیکټ لیکو. صحیح دی؟ نو که زه وایم چې آیا هغه وریجې وخوړلې، نو څنګه به وایم؟ Did he eat rice؟ object موږ صحیح سو. Did he eat rice؟ آیا هغه وریجې وخوړلې؟ آیا هغه وریجې وخوړلې؟ نو دا موږ سره سوالیه جمله ده، نو ځکه موږ دلته eat د فعل لومړی حالت استعمال کړ. دا تاسو مخکې ما ویلې چې په منفي او سوالیه جملو کې موږ د فعل لومړی حالت استعمالوو. صحیح دی؟ په سمپل پاست ټنس کې. نو did he eat rice؟ آیا هغه وریجې وخوړلې؟ Did you go to school؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ چې کله دې جواب ورکوو څنګه به ورکوو؟ چې که چیرې مطلب did you go to school؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ نو څنګه به وایم؟ yes. که چیرې تللی یم yes I did. او که نه یم تللی no I didn't. no I did not. صحیح ده؟ دا دې موږ سره چوسه جواب څخه چې په کومه زمانه کې تاسو نه سوال کیږي په هغه زمانه کې به تاسو ځواب هم ورکوئ. So thank you so much. او که کوم سوال لري دوستانو تاسو کولی شئ. صحیح دی؟